دوستانو کله چې تاسو مخ ته د ویډیو بیک ګراوند ور بدلوي نو دل پر به تاسو زرغونې پر دې درېداس یا بشنې پر دې درېداس نو بیا تاسو د هغې ویډیو بیک ګراوند په ډېرې اسانۍ سره ور بدلولی سوای. نو اوس دوستانو تاسو بغیر زرغونې پر دې بغیر شنې پر دې په ډېرې اسانۍ سره د خپل ویډیو بیک ګراوند ور بدلولی سئ او د خپل خوښې ویډیو یا د خپل خوښې تصویر د ویډیو په بیک ګراوند کې لګولی سئ. نو دا ټول موږ څنګه کولی سو دوستانو نو راسي په ویډیو کې طریقه در وښیم. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د ان شارټ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې مې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو هغه څه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. د کې اول اپشن د ویډیو په دغه ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا سمپل په نیو باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو تاسو د ویډیو په بیک ګراوند کې هر شی لګوئ. کوم تصویر لګوئ تصویر سلیکټ کړئ. کوم ویډیو لګول ویډیو سلیکټ کړئ. نو د خپل ویډیو په بیک ګراوند کې دغه ویډیو سلیکټ کوم. دغه ویډیو کوم هغه ویډیو ما سلیکټ کړه. هغه ویډیو به سمپل سلیکټ کړئ. اوس ګورئ د خپل ویډیو په بیک ګراوند کې دغه ویډیو کوم. نو کله چې تاسو هغه بیک ګراوند اول راواخلئ بیا سمپل اوس خپل مین ویډیو راواخلئ. خپل مین ویډیو به تاسو څنګه راخلئ؟ لګول موږ سره د پیپ په نامه یو اپشن ده. پی آی پی ورته لیکل ده. په دغه پیپ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به سمپل اوس خپل ویډیو راواخلئ. د کوم ویډیو بیک ګراوند تاسو بدلوي هغه ویډیو به سمپل دوستانو تاسو پکس راولئ. سکرین به پکس راولئ. کله چې تاسو دغه ویډیو پکس سکرین راولئ نو دغه رقم دوستانو د سایت ته براسي دلته د کټ اوټ په نامه یو اپشن ده. دغه کټ اوټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په کټ اوټ اپشن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستانو تاسو کتلای سئ چې په یو سکند کې ګور د ویډیو بیک ګراوند ختم کړئ. نو دغه ویډیو سموږ دوستانو هر ځای سیټوله الته سمپل سیټ کړئ. نو ګور زوس دا پلی کوم. نو ګور دوستانو تاسو کتلای سئ په سونه اساني سره موږ دغه ویډیو بیک ګراوند بدل کړئ. دغه رقم اوس دغه زیات علاقه کوم ور ختموله د ټیک مارک بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. اول اپشن تبراسي د کنویس په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. پیټ به راولي. کله تاسو په پیټ باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستانو تاسو کتلای سئ په سونه اساني سره موږ وکولای سول د خپل ویډیو بیک ګراوند ور بدل کو. نو دوستانو دغه طریقې په ذریعہ سره تاسو په ډیره اساني سره کولای سئ بغیر گرین سکرین بغیر شنه پردې د خپل ویډیو بیک ګراوند ور بدل کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ. خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د نور خاصه ویډیوګان لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه هر ورځ دغه رقم خاصه ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوم. نو لایک په نور خاصه ویډیوګان کې په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.